یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روجې نیوه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوي وي په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو دې نه واضح شو چې روجې نیول څه دي فرض دي دا په کوم کال فرض شوي دي هجرت په 2م کال بارک الله فیک د هجرت په 2م کال فرض شوي دي او بیا د فرض کېدو مراحلو هغه موږ تفصیلا هغه درسونو کې ذکر کړي او خلاصې دا دی چې اوله کې دا عاشورا دا روجه چې ونو دا د دې نیول لازم و چې دا به لازم نیوی کېږي بیا د هغې نه بعد 2مه مرحله دا شوه چې الله د رمضان دا روجې مشروع کړي خو دې کې هم داسې وه که څوک یې نیسي ودې نیسي او که څوک یې نه نیسي نو هغه دې یو غریب له خوراک ورکړي یعنې مسله څه ده اختیاري ده 3مه مرحله بیا دا و چې الله لازم او بعض خلک یې ترې راوویستو چې الا د دوی نه علاوه هغه څوک ته مسافر دی او بیمار دی نور به روجې نیسي په دې طریقې سره روجه فرض شوې ده الصیام امساک نیو ته وایي په عربۍ کې او شرعا روجه دې ته وایي د سحر د راختو نه واله د نور د ډوبېدو پورې د خوراک او څښاک او د شهوتونو نه ځان بند ساتل د شهوت د کارونو نه ځان بند ساتل په نیت ته عبادت دا ټکی به ورسره لازم وي په نیت ته عبادت لکه اوس یو سړی د روجې نیولې ده چې د بدن د چربي ویلی شي ولې نه کېږي انما الاعمال بالنیات نو سحر نه ماښامه پورې سحر د راختو نه د نورو ډوبېدو پورې دلته فایده دا زمونږ په دې ملکونو کې او بعض نورو ملکونو کې د روجې د بندولو دا ټیم دا یو 500 منټه مخکې ښیي او دا ظلم او ناروا کار دی ایت برام شي دې باره کې تاله چا دا اختیار ورکړی دی چې ته خلکو باندې روجه بندې او خوراک څښاک بندې په هغه ټیم کې چې الله ولې اجازت ورکړی نو د روجې د بندولو ټیم سحر راخته دي بلکل سحر راخته بس روجه بند دې نه داسې چې احتیاط دا دی چې 20 منټه مخکې احتیاط دا چې 9 غنټه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذان ته نږدې پېشمنۍ کوو دې باره کې موږ الحمدلله درسونه کړي نو چې په دې باندې عمل کې هلته تا خو بمخکې روجه بنده کړه نو ورسره زمونږ په دې ملکونو کې او بعضو نورو کې روجه ماتې کې چې کله نور ډوب شي نو 1 منټ 2 صبر به کې نور ډوب شو خو ته به څه کې دا د څه لپاره به صبر کې ظالم زامن د هر ځای کې احتیاط را اچولی احتیاط و احتیاط الله وی الله اجازت ورکو کلو وشربو دې سویتون بعد برازي خورئ اسکئ اوس حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی چې نور ډوب شو د روژهدار روژه ماته شو مولوي صاحب وایي نه 1 منټ 2 صبر وکړه چا وایي چې منټ 2 صبر وکړه او دا د سلفو عمل خو هم نه دی صحابه کرام سلف صالحین نه دي ثابت چې هغوی دا احتیاطونه کړي دي نو روژه به کله نیسي سحر راختو نه بعد سحر راختو سره کله به ماتې نور ډوبېدو سره چې نور ډوب شو بس روژه ماته شو منټ صبر وکړه 2 صبر وکړه 15 منټ دا تقوا نه ده دا تقوا خلاف دي تقوا دا چې ته په قرآن او حدیث باندې عمل وکړي ولې الله دا روجه په موږ لازم کړې ده نو دلته ګوره د دغې نه مخکې کما کتب علی الذین من قبلکم په تاسو داسې لازم کړی شوي ده څنګه چې په پخوانو وه
نو دا تشبیه په څه کې ده؟ تشبیه په دې فرضیت کې ده، یعنی په تاسو داسې فرض ده څنګه چې په پخوانو فرض ده، په طریقه کې نه، ځکه چې د هغوی طریقه جدا وه، زموږ دا جدا ده. خو په هر امت باندې الله روجې فرض کړي دي. دلیل دی په دې باندې چې د الله د عبادت ډېر خوښ دی. ځکه یو حدیث کې راځي، حدیث قدسي دی، الله وایي چې زه د یو عمل بدله څنګه ورکوم، نیکي په 10 ګونه، د 10 نه کله 200 چندو ته ورسېد، هغې نه هم زیات کړي، الا الصوم، سوای د روژې نه، سوای د روژې نه. الله وایي د دې اجر زه چاته نه ښیمه، دا به زه د قیامت پر ورځ راښکاره کوم. نو چې هغه کریم رب وایي چې زه یې نه ښیمه، قیامت پر ورځ به راښکاره کوم، چې دا به لا کم اجر د الله د عبادت دومره خوښ دی. آیا مقصد د الله دا دی چې موږ تږي کي، وږي م کي، د ښځو نه م بند کي، هسې موږ ستړي کوي؟ نه، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي، دا مقصد دی. او ځکه حدیث کې راځي، دا د پښتنو لپاره ډېر اهمه دا خبره، حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتئ په مخه، الله ته هېڅ ضرورت نشتی چې یو سړي ځان بند کړی دی د خوراک او څښاک نه، او ځان یې نه دی بند کړی د ګناهونو نه. الله ته ضرورت نشته. روژه د زړه نیوه غواړي، روژه د ګناهونو نه نیوه غواړي. مونځ اودس نشته، ماښامه پورې خوب دی، د روژې په خوله ټیویان ګوره، مازدیګر کې پکې ټورنمنټ یې کوه، کرکټ او والیبال او فوټبال، چې روژه لنډه شي، او بیا جګړې په واوره، په اوبو، په روابزه، د اچار په ډبي، بیا کنځلې، بیا وهل ټکول. مړه دې روژې ته د الله څه ضرورت دی؟ الله خو هغه روژه غواړي چې تا کې تقوا راولي. اوس په دې روژه الله څه کوي؟ او دې کې فایده څه ده؟ ماښام مانځه ته 5 منټه پاتې دي یار راپاسې، او چې 5 منټه هم پاتې راپاسې نو تپوس د روابزه کوي او د ټانک د شربت کوي. روژه مزه د هغه چا کوي چې دی پکې سخته تېره کړي، په عباداتو کې تېره کړي که نه، نو دی خوشحاله مې دی روژه ماتې دی دسترخوان ته، خوشحاله په دې ځکه چې توره والې ده، کار یې کړی دی، روژه یې نیولې ده صحیح. مازدیګر کې بیا ماښام کې سړی سترغلي را پړسېدلي و، کله وی روژه مې سر ته وخته او کله وی خپو ته کوزه شو. دا چې روژې سرونو ته خیږي او کله خپو ته کوزېږي، دوی د روژې سره روژې دی. د مؤمن روژه سر ته نه، دا سر ته څنګه خیږي؟ دغه چې یو سړی پوهه نه وي د روژې په طریقه باندې چې د روژه څه ته وایي، نو دی به دقه وي، کله وختو کله. موږ خو الحمدلله د روژې په حالات کې نه د روژه م چېرته سر ته ونه خته، بلکې عام ورځو کې چې کومه غوسه سړي له ورځي او کوم په سړي باندې حالات داسې راشي، هغه دې ورځو کې نه، دې ورځو کې سړی لږ کنټرول وي روژه ده. نو د الله کومه روژه پکار ده چې په هغې کې روژه ونیوی شي د څه نه؟ د الله د نافرمانۍ نه. ایاما معدودات، یو څو ورځې شمارلې شوي دي. دا خبره دې دپاره وکړه چې الله وایي په ځان یې ګرانه مه ګڼئ، یو څو ورځې ایاما معدودات، شمارلې شوي ورځې. ته ګوره که نه، موږ نن وایو چې شپه د رمضان ده، یو څو ورځې بعد ګوره شپه د اختر ده. یاده کړئ زما دا خبره، ایام معدودات. الله وایي په ځان یې بوج مه ګڼه. ایام معدودات نو الله وایي محنت پکې وکړئ، څو ورځې ایام معدودات. ډېر خواږه زمونږ خپلوان، زمونږ ملګري
هغه د خاورو لاندې پراته دي، الله پته بیا راوستې نو الله وایي فایده ترې والغوي څو ورځې بیا راځي نه راځي هېڅ پته یې نشته. ایام معدودات نو الله وایي دا د یو څو ورځو میلمه دی، قدر یې وکړئ. رمضان دی یو څو ورځې میلمه دی، قدر یې وکړه. ایام معدودات تشمار یو څو ورځې دي، که دنیا ته دې پکې لږ نقصان ورسي، که کاروبار ته دې لږ نقصان ورسي، هېڅ خبره نه ده. 11 میاشتې په دنیا پورې نښتې وي، ودې کړه دې میاشت کې لږ نقصان وکړه که نه. د آخرت ته ګټلو دپاره ایام معدودات. نو ایام معدودات دي، د شمار ورځې دي، دا د شمار ورځې ښه په حساب کتاب سره تېرې کوي. حساب کتاب سره یعنی چې ښه حساب کتاب پکې وکړه چې ته په دې کې څه کې او څه نه کې. او زما تاسو ته دا نصیحت دی چې د نن شپې نه د پېشمني په ټیم درته د ورور په شان نصیحت کوم ټولو ته، د پېشمني په ټیم کې نن یا سهار مانځه نه بعد ځان له یو ټایم ټیبل یو جدول جوړ کړه، ویې لیکه ځان ته. څه لازم نه دی چې تاسو به دا کار کوئ، خو د هغه چا دپاره ویم چې څوک د شمار د ورځې ښه تېرول غواړي او په دې ټایم ټیبل کې ولیکه چې زه به څه کوم. سهار مانځه نه بعد مثال کې جومات کې ناسته نور رکعتو پورې هغې کې به څه کوم، تلاوت 5 صفحې. ماسپښین نه بعد مثال کې درس دی، مازدیګر نه بعد درس دی، بیا روژه ماتې دی. د دې اقامت او د اذان په منځ کې به دومره صفحې سبق وایم. تراویح که کار له ځي کار له لاړ بیا راشي، یا که تراویح او کار نشتی د شپې بیا تهجد دی، په منځ کې تلاوت دی، سحر پېشمني ټیم کې څه کوو. داسې یو جدول جوړ کړه چې دا روژې دې ښه ښایسته تېری شي. ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار دي یا شمارلی شوي دي. فمن كان منكم مريضا نو هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او على سفر یا یې په سفر باندې، فعدة من ایام اخر نو په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو. د څه دپاره؟ د قضا راګرځولو دپاره، یعنې د عدت به دی څه کوي؟ پوره کوي، شمار به پوره کوي. بیمار دی، مسافر دی، روجې ونه نیوه نو دی به دا روجې بیا نور ورځو کې هم نه نیسي دی. مسله مختصر به ذکر کوي، تاسو ته یاد دی مریض په 2 قسمه دی. د تپوسونه ډېر کېږي او د یاده کوي چې تاسو هم که څوک تپوس وکړي چې ته معلوموي. مریض په 2 قسمه دی. یو هغه مریض دی چې هغه وقتي طور مریض دی، لکه یو سړی دی بیمار شو، داسې بیمار شو د ورځې چې روجې نه شوه نیوی، روجې پرېښوده. ښه بیماري څه ده؟ وقتي طور. نو اوس دی به روجې پرېږدي او بیا به څه کوي؟ قضا به راوړي، کفاره نشي ورکولی، فدیه نشي ورکولی. ښه دویم هغه بیمار دی چې ډاکټري اصولو کې د ده بیماري نه ښه کېږي، نو دی به بیا څه ورکوي؟ فدیه به ورکوي. لکه یو سړی دی ګردې خرابې دي، یو کس دی د زړه بیمار دی یا بله غټه بیماري ورته ده، ډاکټري اصولو کې دی نه ښه کېږي. چې نه ښه کېږي نو دی به د ورځ په بدله کې یو مسکین مړی. نو ځکه الله وایي وعلى الذین یطیقون، او په هغه کسانو چې طاقت د روجې نه لري، فدیة طعام مسکین، فدیه دا چې طعام د مسکین دی. ګوره موږ اوله کې روجه اختیاري وه، که څوک یې نیسي ونې نیسي او که څوک یې نه نیسي نو فدیه دې ورکړي. نو دې آیت کې ما ته اشاره ده، که چا باندې روجه نیوه ګراني فدیه دې ورکړي. او بعض علما وایي چې دې کې بله معنی هم پرته ده، لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا ویلي چې دې کې بله مسله هم ده، وعلى الذین یطیقون، او هغه کسان چې طاقت د روجې نه لري، وایي دا مسله د بوډۍ ده.
او د هغه بیمار مثلا دی کراله چې کوم بیمار نه ښه کېږي نو دوی به څه کوي فدیة طعام مسکین فدیه به ورکوي چې هغه خوراک دی د مسکین د یوې ورځې راجح دا دی چې شریعت د هغې څه مقدار نه دی ښولی نو خوراک ورکه د یو ټیم چې عرف مطابق دغه علاقه کې په دومره خوراک باندې خلک مړي هغه خوراک ورکه نه ډېر ګران او نه داسې چې هسې ټوغې کې داسې به هم نه کړي نو بوډا بوډۍ او دا زمونږ دا مشران الله دې د دوی په ژوند کې برکت واچوي کوم چې ژوندي دي زمونږ د پښتنو دا مشران دا روجي نیسي او ډېر شوق یې ورسره دی خو ګوره دا یاده کوي چې بدن ته دې نقصان درکوي نو الله دې ته منع کړی ولا تقتلوا انفسکم ځانونه به نه وژنئ لاره شتي که نه هغه لاره څه ده فدیه ورکړه او په دې الله ته نه رانیسي چې دا څنګه فدیه ورکړه او الله ته پته لري چې دی کمزوری ځکه دله دا رخصت درکړی نو دوی به دا کار کوي فمن تطوع خیرا فهو خیر له نو چا چې په خوښې سره وکړو یو نیک کار نو دا ډېر غوره د هغه دپاره دی وان تصوموا خیر لکم او چې روجه ونیسئ دا ډېره غوره د ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ مخکې روجه څه وه اختیاري وه نو الله وایي دغه دا چې اختیاري ده وایي چې که نه نیسئ فدیه ورکوئ خو نیوی څه دي نیوی غوره دي وان تصوموا خیر لکم دغه شان په خوښې سره چې څوک نیکي کوي دا د ده لپاره ډېره غوره ده یعنې روجې چې نیسي نو پرون تندي به یې نسي سر ته به یې نه خیجي ښه ښکلې روجه به نیسي ښه ښکلي اخلاق به پکې ساتي ښه مزېداره روجه به تېروئ صحیح ده که نه جنګ جګړې او سړي تندی ترېو کړی دا مزه نه کوي نو په دې باندې به اکتفا وکړو 140 نمبر آیت باندې ودرېدو سبا به د 115 نمبر آیت نه شروع کوو او بیا به انشاءالله د سبا نه چې دی نو د ورځې یعنې په ورځ کې زما چې کوم ترتیب ما نیولی دی او څه پیښه پکې رانله والله وواړي یو د سړی بیمار شي یا بل څه دغه راشي نو زما دا انشاءالله طریقه دی دا مې اراده نیولې ده چې یعنې څه کم سپاره به د ورځې ووایو ماسپښین منځه نه بعد به شروع کېږي مازدیګر منځه نه مخکې لږه وقفه او بیا ماښام منځه ته چې نیمه ګنټه پاتې یا 40 منټه پاتې هغه وخت نو دا غواړي رباط څه ته وایي ځان تړل رباط دې ته وایي ځان تړل په کوم ځای کې مورچه کې مورچه د علم دې ته به ځان تړې هیڅ آسان کار نه دی نو الله یې اساني چې کله سړی محنت او کوشش وکړي زموږ طریقه به انشاءالله په رمضان کې هغه دی او بله مسله هغه ده چې که چېرته یوه ورځ د چوټي وکړه نو سپاره د راځي پوره بیا په موبایل کې به واورم هلته به واورم دلته دمسې بیني او که دې وکړم ځکه چې دا ډېره ګرانه ده چې ته په کور کې دا ډېره ګرانه ده چې ته په کور کې 4 نیمې او 5 ګنټې ته موبایل ته کښېنې سره رسوی وشي ګرانه ده بس راشي کور کې زه بیا ګورم ځان ګنټه درس نه ګورې ته 5 ته کښېنې نو دلته جومات کې یو روحانیت دی او سبحان الله د روجې په خوله چې سړی د الله په کور کې ناست دی بل شوق ولي دا څومره ښایسته روجه ده چې تا ټوله په جومات کې تېره کړه د الله کتاب ته دې نه خوا بل نعمت نشته الله تاسو له موقع درکړه څوک به په بازارونو کې تېروي څوک به په گپ شپ کې څوک به ټي وي ته ناستي څوک به والیبال کې څوک به کرکټ کې څوک به ودی ته به د الله په کور کې ناستي نو دا خبره یاده کوي چې دا د الله یو لوی نعمت دی چې موږ ته رانصیب